د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کمالات مونږ بیان کړیو. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمال او په حسن باندې په ظاهری خاص باندې یو څو خبرې عرض کو چې الله جل جلاله خپل پاک پیغمبر انتهائی خستا او ډیر ښه شکل او صورت والا ګرځولیو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود مبارکہ پائے کی اس قسم عیب اغنو او اللہ تعالی ډیر ښکلی حسین او مبارک مخور کړو او د دین علاوه د رسول الله مبارک جسد وجود اللہ تعالی انتہائی حسین پیدا کرو. اللہ جل جلالہ د پیغمبر علیہ السلام مبارک وجود او داغد مبارک وجود اندامنا مخ سترگی ملا وغیرہ قرآن شریف کی زیب بزیب ذکر گئی او د دې تذکرہ راضی دے کی غرض دا نبی علیہ السلام تعظیم دے احترام دے ادب دے او انسانانو باندے دا خبر سرگندول دی چہ دا اللہ دا پیغمبر پا مخلوق کے دیر لوی مقام دے دیر لوی مرتبہ را. اللہ تعالی قرآن مجید کی فرمائی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. قسم دے پساختی وقت باندے واللیل اذا سجا قسم دے پشپا باندے کلچی خورشی ما ودعك ربك وما قلا ندے پرے خودل تال رستا رب وما قلا او نستانا ناراض و بیزار دے وللآخرت خیر لک من الاولا او خامخا آخرت او بدلد آخرت ورد تا دا پارد دنیانا ولسوف یعطیک ربک فترضا او زردے چی دربے کی تال استا رب فترضا نتبرزاشی. علماء کرام دا تفسیر دا دی مبارک و آیتون پا تفسیر کی مختلف روایات ذکر کری دی احادیث ذکر کری دی. یو روایت دا مفسرین دا دے چی یہودیانو دا مکی کافرانو تا یو دری سوالات اخودل چه تاسو دا دی پیغمبر علیہ السلام نا دادری پختنیو کئی کد چرتا دا دری وارو بارک مکمل جواب درکنو بیا هم پیغمبر ندے او کد دری وارو بارک دے غلے شو جوابی درنکو بیام پیغمبر ندے او که د دووی جواب درک او درم کې خاموشی اختیار کا نو دا برشتینه پیغمبري. یو تپوس داو چې اصحاب الكهف سوکو دویم داو ذوالقرنین سوکو او درم روح ستوي. مختلف روایت د مفسرین دی. یهودو چی کافرانو دا مکی دا خبر ازدکللا نورالل او خپلو کی کیناستل چی اس بیو فیصلہ کن خبر کی او دا دی شخص بارکی بمونتا دا وضاحت کی گی چی دا رشتی نے دے
او که نعوذ بالله دروغجن دی مشرکین مکه رالل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ د پیغمبر علیه السلام خبرې په وحی باندې وی جوابونه د وحی مطابق دا درې پوښتنې چې دی وکړلې آقا مدنی صلی الله علیه وسلم او فرمایل سأخبركم غدا زبتاسو تستاسو د دې مسلو او د دې تپوسونو جواب سبا را درکم ان شاء الله یو نوی ارشدی په سبا کافران رالل جبريل علیہ السلام نو راغلی وحی نو وروړي ځکه جبرائیل علیہ السلام هم په خپل اختیار خو نه راتلو چې الله پاک به حکم وکړي بیا براغه پیغمبر پاک وته او فرمایل چې زه تاسو ته سبا له جواب درکم بیا وته او فرمایل کافرانو ته مکمل او شوا او خبره خوراک رلا چې له خمونګه خاموش کو او د چې کوم ربو هغه دنه ناراضه دي او نور دې بیا د وی خبرې کول پیغمبر علیہ السلام هم انتهایی خفاو فکر مندو تر دې چې سموده وحی بند وا جبريل علیہ السلام راغی او وحی راوړلا او الله تعالی د کافرانو د هغه خبرې رد وکړو چې دوی وی د رب د دن ناراضه دی الله پاک فرمایل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اے پیغمبر علیہ السلام ندے پرے خود لینے ندے پرے خوستے تالر ربستا ما ودعك ربك ندے پرے خود لے تالر ربستا وما قلا ونستانا بیدار ریم تانا ناراض نه دی خو تا انشاءالله نو ویلی دا وحی سورہ ذکر اشاره شوا الله پاک فرمایل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك دا سمویا چې سبب ادا کار کوم مگر ان شاء الله وسره وایا سبا څه پته لګي نو کوم کار چې ته سبا ته اړې یا روان وخت د پاره رستو کې نو ان شاء الله ویل وسره ضروری بیا د دې صورت شروع د وضحا نو شوا پدې کې یو اشاره دی خبره ته چې په دنیا کې خود کفر تیاری خوري شوی دی د ظلم او د فساد دور دی خو محمد عربي صلی الله علیه وسلم تشریف وړلو سره او راتګ سره رڼا راځي او دا رڼا راځي چې یو شیم نه پټيږي د ساخ په وخت کې چې څنګه رڼاوي ټول تیارې ختم شوي ټول ظلمونه ختم شو ټول فسادات ختم شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم را تکسر په دې وجہ د ساخ نه د دې شروع کیږي دیمه وجہ
امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه او نور مفسرین یو توجیه سره کوي چې دلته د ضحا نه مراد رخ انور د نبی علیہ السلام دی والضحا نه مراد د پیغمبر علیہ السلام مبارک مخ دی واللیل اذا سجا نه مراد داغه مبارک تور زلفی دی د پیغمبر علیہ السلام مخت مبارک لویو د دریش پیتو کالو په عمر کې د دواړو جهانو سردار د دنیا نه سفر کړی دی او د دریش پیتو کالو په عمر کې د پیغمبر علیہ السلام په ګیره کې او په سر مبارک کې لا شل سپین ویختنو پوره شوی داسې ښکلی صحت الله ورکړو د عرب معاشره کې په ګرم ماحول کې خوراک گرم آب و هوا گرما او د دشمنانو تکلیفونه غمونه دردونه او د دین د دشمنانو سره جهادونه په ارو سلورو میاشتو کې یو جهاد اوی زل په خپل میدان ته کوش شوی او نور موقعو کې صحابه کرام لګلی د قوم امامت هم کړی دی فیصلیم کړی دي یتیمم پاتې شوی دی رورم نو ترم وسره ملګری نو مامام وسره ملګری نو قوم مخالف خپلم مخالف پردیم مخالف او بیا هم داسې ښکلی وجود دا د پیغمبر پاک معجزه ده الحمدلله کافران په دې باندې حیران دي چې د یو بنده خوراک کجوري وي انځري د اوخانو غوښه یا د هغې پیوي دا ټول ګرم خوراکونه دي او د عربو غوندې صحرایي وطني شګې وي انتهایی ګرم فضاوي ګرم آب و هواوي او پای کې داسې ښکلی مبارک وجود جسمانی لحاظ سره برابر دا د نبی کریم معجزه ده الحمدلله د امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکي چې ضحا نه مراد مخ مبارک د نبی علیہ السلام چې دې کې پړقو په حدیث کې راغلی د رسول الله مبارک مخ به داسې پړقېدو لکه مثلا چې دا ټول نور د پیغمبر علیہ السلام په دې مخ کې بند شوی داسې پړق وکړو حضرت جابر رضی الله عنه وی یو ځل د څوارلسمې شپې سپوږمۍ په اسمان کې ولاړه وه او ورځ نه وه پیغمبر د خدای داسې موجودو ما نبی کریم تم کته او د څوارلسمې شپې سپوږمۍ تم کته هوا صفا وه په اسمان کې ورځ نه وه نو سپوږمۍ ډېره روښانه ښکارېدله وی کله به مې سپوږمۍ ته کته او کله به مې د رسول الله مبارک مخ ته کته په الله مې د قسمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ د دې سپوږمۍ نه ښایسته و سبحان الله ځکه په سپوږمۍ کې داغونه و سپوږمۍ ته سوچو کا نو دې کې ټکی ټکی شته او څو ځای کې او د پیغمبر علیہ السلام مبارک مخ هغه روښانه او چمک پکې او پړق پکې او دا وخت پیغمبر علیہ السلام ځان نه صادر تور کړو چې شین صادر او سری کرخي وي په ډېر زیات خسته ښکاري دا زمو استاد پیغمبر د ظاهری صورت د ظاهری جسم ښکلا ده دا سه مضبوط وجود الله پیغمبر علیہ السلام ته ورکړو چې دا سه په دنیا کې چاته نه دی ورکړو پزمکه به ولاړو د اسمان ستوري شمارل د ظاهری نظر دومره قوت الله ورکړو امام قاضی یاز مالکی الشفا کې لیکلي دا د وحی نظر نو اخلی طاقت ته دا باطینی نظر دا جسمانی نظر
امام قاضی یاز مالکی الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلی الله علیہ وسلم کی لکلی دی کله چې صحابه کرامو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی معظمین مدینه منوره ته هجرت فرمایلو او مسجد نبوی جوړاو نو صحابه کرام وی چې دلته خو نږدې جمعات نشته دا قبله مونږ څنګه برابر کو چې د جمعات قبله صحیح شي پیغمبر علیہ السلام او فرمایل تاسو درېدو ویا قد د دې جنمات بیت الله شریف کاری 500 صد پاسا کیلومتر صد پاسا 500 کیلومتر تقریبا فاصله ده او پیغمبر علیہ السلام تخکاری وې دا سمت او رخ د قبله برابر کړي او دا ستاسو قبله شو نن پوری د مسجد نبوی په قبله کې څوک سنشي ویل الحمدلله د نبی علیہ السلام جسمانی نظر د معراج شریف د سفر نه چې واپس راغې کافرانو وی نشنا خبره د شپې را پاسې دی بیت المقدس ته تللی دا خو د میاشتو مزل دی بیا پدیم نه بیا اسمانونو ته تللی اور اسمانونه جنت دوزخ دا کتلی دی دا الله سره کلام شوی بیا واپس راغلی دی او دا بیا مکه معظمه کې دی ابو جهل او دا هغه مرګرو وی دا مونږ نه منو ننم خلق وی نه منو حدیث نه منو معجزات د پیغمبر علیہ السلام نه منو بلکې پرویزیان او زنديقان احادیث پورې خان دي د دوای چې دومره نری په صفا وایا چې زه حدیث نه منم زه پرویزم دا نشي ویلې الته علماء دومره لوی خدمت کړي د انکار حدیث او د پرویزیت او د قادیانیت په مخالفت کې علماء دومره مهنت کړي چې زمون عوامو تم پته چې دا کافر خلک نو زنديقان او بيدین خلق د مسلمانانو او د علم او د قران په نوم باندې د پیغمبر علیہ السلام د احادیثو نه انکار کوي او دې ته د خندا او د مسخري په تور روایت وای او خلکو ته وای چې زه قران پسې زما قران 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 صرف په خلوي د توایا چې په قران کې اذان شته په قران کې د جنازې د تفصيلات شته چې پتا وشوا په قران کې دغه تفصيلات د مړي د خاخول شته د نکاح دغه تفصيلات شته د رکعاتونو د تفصيلات شته د زکات او د عشر دا تفصيلات شته د خو په حدیثو کې دي دین خو په حدیثو کې دی دیو جن پرویزیان صرف د قران نوملی حالانکه قران کریم کې حدیث ته حواله ورغلی دا قران په حدیثو حواله ورکي د پیغمبر شان بیانای الله پاک دې موږ د دې کافرانو نه د دغه زنديقانو نه د ټولو مسلمانانو سره محفوظ وساتي دای شرک کوي کفر کوي د يهودو د نصاراو مزدوري کوي او دې ته نوم د توحید ورکړی دی او دې ته نوم د قران د تابعداري ورکړی دی د پیغمبر مبارک شان نه مني معجزات نه مني احادیث نه مني معراج نه مني کلمه نه مني مز نه مني تراوی نه مني روزه نه مني دا دومره مکمل ضابطه حیات د رسول الله مبارک نه مني او دې ځان ته مسلمان وای دا چې شیطان هم ځان ته په حق وای شیطان خو نه وای چې په نه حق شیطان آدم علیہ السلام ته ولې سجده ونکړه هغه زه الله ته سجده کوم دې ته دې رزل نه کړ چې ماته الله حکم کړي چې سجده وکا دا الله سجده جدا هغه د عبادت تا او د آدم علیہ السلام سجده د احترام وا عبادت دی والله کی او شیطان هو د الله حکم نه منه کنه لکه څنګه چې منکرین حدیث د پیغمبر علیہ السلام او د الله احکام نه مني بهرحال نو ابو جهل ابن هشام وی دا زنه منم دا مرګروم وی
په لږ وخت کې دومره لوی سفر دومره لوی لاره طی کول د یو اسمان نه بل اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی څومره و اسمانونه دي نو وزل چې 1500 شي 3.5 کاله یو طرف نه بیا 3.5 کاله واپس راګي 1000 کاله د زمکه چې کوم مزل د مکی معظمین بیت المقدس پورې دا د میاشتو دی ادي وای چې ما توکو پیغمبر علیہ السلام فرمای چې مسجد حرام کې ناستو ما او دې کافرانو دا خبرې شروع کړې چې ښا ته تلې بیت المقدس ته بیګا نو دا راته وایا چې د بیت المقدس په برنده کې سوست نه دي تاسو چې جمعه تلار شي دا غداست نشماري نو دا ډېر کولو جمعه تو هغه وخت اوسم دي الله پاک دې يهودو نه آزاد کی تاسو امين دا الله پیغمبر فرمای چې زه ډېر زیات حیران شوم چې دا دې سوي وای په حتیم کې ناستما دا سیمه ډډه والے وا او جبل ابو قبیس ته مخامخ الله راته مسجد اقصا مخامخ جبل ابي قبیس جنت المعلا ته چې تاسو وته د ابو جهل ټټه وای د ابو جهل په ټټو کې چې ګوره الته دې والله ته ګوره یو خشک او چې غرخ کاری دې ته جبل ابي قبیس نو ایداسي په حتیم کې ناستم او جبل ابي قبیس ته می قتل او دا برنده الله را مخامخ کړو د بیت المقدس او دې کافرانو ته پوښتنه کول او جواب می ورکاو سبحان الله په یو حدیث کې دا سره راغلی چې الله پاک د مکی معظمی او د بیت المقدس په درمیان کې چې کومه فاصله ده دا الله لری کړل او په خپل ځای باندې بیت المقدس تما قتل او د دې د سوالاتو جواب به ورکاو سبحان الله دا د پیغمبر علی السلام د سترګو طاقت دا الله پاک پیغمبر فرمای اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری په منځ کې سیده ودرېږئ صف نیغ ساتئ تاسو ماته د رستو طرف نه ښکارئ پیغمبر علیہ السلام مبارک سترګې چې څنګه مخامخ نظر لګېدو عمدق شانتې په رستم نظر لګېدو دا د پیغمبر معجزه ده ځینې عالمان وایي چې د دواړو اوږو ترمنځ وړې وړې سترګې وي لکه د ستنې سوم ته ګوره دا نظر باغې لګېدو بعضې محدثین وایي چې دا سرمن د غوږونو لاندې د مبارک سټ ته پیغمبر علیه السلام په دې کې الله د نظر لګېدو استعداد ښیو لیکن امام نووي رحمت الله علیه او علامه شهاب الدین خفاجي رحمت الله علیه او ګڼ شمېر محدثین دغه توجیه ته ترجیح ورکوي چې نوم د سر سترګې وي مخکې په نظر لګېدو او رستو طرف نوم د نبی علیه السلام نظر لګېدو سبحان الله دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی قرآن پاک میں لوستلو سورۃ یوسف پکې راغی د یوسف علیہ السلام ذکر 12 سپارہ کې فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم د یوسف علیہ السلام بحسن ذکر دی کله چې د مصر خزو باندې یوسف علیہ السلام د کوټې نه راوتلو د زلیخې په حکم باندې او دې زنانو یوسف علیہ السلام صحیح کو نو ډېر حیران شوي د حضرت یوسف دا جمال
او دا حسن دی لپاره ډېر د حیرانتیا ذریعه وګرځېده. دی لاس کې چړې میوې پې کټ کولې، د فروټو او د میوې د کټ کولو په ځای خپل لاسونه ورېبل، د تحیر د وجې نه، د حیرانتیا د وجې نه. اوی دا خو انسان نه دی، دا خو فرشته ده، داسې حسن خو د انسان نه. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وای چې زه حیران شوم. نو ایبا ته دا حیرانتیا راغله چې د یوسف علیه السلام حسن داسې د پیغمبر علیه السلام حسن خو په خپل ځای، خو دا آیتونه خو د یوسف علیه السلام په حسن باندې وضاحت کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې خپل پیزار ګنډلو، د هغه مبارک تندي باندې خوله راغله او د خولې یو قطره یو څاڅکی دا رالړه شو. هماغه څاڅکي ته کتل نو یې داسې یو لکه ملغلره او داسې پړق یې کو. وی زما شبهه ختمه شوه چې دا خوله مبارکه چې د پیغمبر د وجود نه روزي دا دومره ښکلې ده لکه د ملغلرې غوندې. نو د نبي السلام حسن خو ډېر اوچت. عایشه بیبي وایي په کوټه کې ناسته وم، تیاره وه، ګنډل مې کول. علامه سیوطي نقل کړي دي خصائص کبرا کې، ستنه د ګنډلو مې د لاس لړه شوه، تالاش مې وکړو خو پیدا مې نه کړه شوه. نو دې کې د ماسخوتن په وخت کې تیاره ده، پیغمبر علیه السلام کور ته رادن نشو او کوټې ته رادن نشو چې هغه څنګه دننه تشریف راوړو نو داسې یو پړق شو چې د ګنډلو ستنه پکې ښکاره شو. هغه مې اوچته کړه او ما وی د دنیا م یو نور دی چې سار راخیږي او ماښام پریوزي او زمونږ انور هغه نه پریوزي، ماښام راخیږي دا راغو کور ته او رڼا یې جوړه کړه او سارم وي او د غرمیم وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهری حسن. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یو صحابی دے انصاری دے کافرانو په شعر کې په پیغمبر علیہ السلام پسې بے ادبی کولا او د نبی علیہ السلام گستاخی به کولا. حسان ابن ثابت بداغي جواب په شعر کې ورکولو. نو پیغمبر علیہ السلام په خپل دته منبر جوړ کو او دی به پکینه او دی به چې کیناستو نبی اسلام په مسلط تشریف فرماش. رسول الله صلی الله علیه وسلم بو ته دعا کولا چې الله د دمرستو د حسان ابن ثابت رضی الله عنه تایید کی. نو حضرت حسان به جواب ورکو. یو ځل چا حج وکړی و، حسان ابن ثابت کافرانو ته جواب کوي او د نبی علیہ السلام د حسن تذکرہ کوي. حضرت وای واجمل منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے پیغمبر علیہ السلام ستانه خسته زما سترګو لیدلې نه دي او ستانه ښکلی مور پیدا کړی نه دی، مور زیږولی نه دی. اے پیغمبر علیہ السلام ته د هر عیب نه الله پاک پیدا کړی، داسې پیدا یې چې څنګه ستا خوښه وه. بیا کافر ته وایي اتهجوه ولست له بکف فشركما لخيركما فداء. ته د پیغمبر علیہ السلام بدوی اته دته نشي رسیدي، تاسو ټول
ددن قربان. سبحان الله. بیا وی لسانی صارم لا عیب فیه وبحری لا تقدره الدلاء. زما دا جبه د کفر خلاف د پیغمبر پاک د بی ادب خلاف یو توره را ادي کې پسواله نه راځي د دې مخ نوړي او زما د ادب او د علمیت او د شعر سمندر هغه په ډولچو باندې نه کمی. زه چې ژوندم د پیغمبر صفت بکوم الحمدلله. زه چې ژوندم د پیغمبر مقام به دنیا ته بیانوم. قادیانه دجال، پرویزه دجال، منکر حدیث دجال چې د کفر مزدوری کوي او په دې نه مني کیږي او په انتهایی درجه کې د بے حیا مظاهره داسې کوي چې د انکار حدیث او د انکار معجزات رسول باوجود د ځان ته مسلمان وي او په مسلمان معاشره کې د قرآن غلط تصویر خلکو ته پیش کوي، غلط انداز باندې د قرآن الفاظ وی او غلط مطلب بیانوي، د بيدینۍ چرچا کوي، بيدینۍ خوري. یو مسلمان چې په پیغمبر علیه السلام ایمان یې غدل ته شرط غلي کی. حضرت حسن او توي زبدي برینم او بیا وی او ځکه ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. دا بنویم چې ما په خپل خبرو کې د پیغمبر صفت کړې چې نسبت خاک را با عالم پاک زس شیما او د رسول الله اوچت مقام او شان. ما خو د خپل ځان صفت وګو، د خپل خبرې صفت مې وکړو چې پیغمبر علیه السلام مې پکې واستایلو، نو دې سره د ما خبرې څه خبرې شوې. تاسو اوچت مقام الله پاک دې موږ تاسو کې د پیغمبر علیه السلام سنت او شریعت پیدا کی. کله چې پیغمبر علیه السلام هجرت فرمایلو او مدینه منوره ته دننه کېدو، نو د انصارو ماشومان جینکای ولاړ استقبال کې په مدینه منوره کې یو ځای هغه ته سنیه الوداع وای، یو کنداو غوندې و د آبادۍ نه بهر چې څوک به یو میلمه سره واپس وتو نو دې ځای پورې به ورسره راتلو، دې نه به یې رخصتول، یا به چې څوک بهر راتلل نو دې مخې ته به ورته استقبال له راوتل. هغه ځای اوس هم شته، هلته یو بلډینګ جوړ دی خو دا نوم یې اوس هم شته. نو دا ځای ماشومان یې جینکۍ ولاړې دي او د پیغمبر علیه السلام صفت کوي. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا مختاري نحن بنات من بني النجار يا حبذا نبينا من جاري. طلع البدر علينا من سنية الوداع. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منوره ته راغی دا سیدا لکه د دې کنداو د سنیة الوداع نه چې مدینه ته د 14 سپوږمۍ راکوزه شوه. وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. د دې نعمت شکر په موږ باندې ډېر لازم دی ترڅو پر چې الله پاک طرف ته بلنه کوي او دا دین وی تر قیامت موږ د پاره د دې نعمت شکر ادا کول پکار. بیا وای ایها المبعوث فینا، اے هغه هستی چې ته موږ ته الله را لېږلی، تا یو داسې دین راوړلی چې ټول دنیا به مني انشاءالله. رالی مدینه منورې ته دې مقام ورکو او په خیر رالی دی، تا ته په خیر رالی دی. نحنو جوار من بني النجاری، موږ د بن نجار قبیلې ماشومان یو او ډیره خوشحالي ده چې پیغمبر علیه السلام زموږ ګاونډي شو. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهری حسن، ظاهری مقام
حضرت انس رضی اللہ عنہ وی چې ما په زندګۍ کې داسې نرم لاسونه ندي کتلی د چا څومره نرم لاسونه چې د نبی علیہ السلام. او حضرت انس رضی اللہ عنہ وی چې داسې نرم ریخم مم ندي لیدلی څومره نرم لاسونه چې د نبی علیہ السلام. او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم برکات حدیث کې راغلی دی د غزوه خندق په موقع باندې صحابه کرامو ته ډېر تکلیف او غریبی مو نو صحابه کرامو موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ حضرت جابر رضی الله عنه وی چې ما قتل نو ډېر زیات خفه شوم چې د الله پیغمبر موږ صحابه کرامو موږ دي او چا سره د څه نشته چې پیش کی نو زه غلې کور ته رالم د کور بندانه می تپوز کو چې سشتا کورږي نو دا سله کې شانتي وربشي وی راته خوري دا لګي شانتي وربشي دي د یو دوه درو کسو کار به پیوشي او یو ور کې نه چیلای بچي راکړه وای ما ته چې بس ټیک دا ډېر شه نو یغه چیلې چې بچي کوم هغه اعلان کو او وته مې دا وربشي به میچن کیو وا بیا کی نو چې راوته ما د کور بندره ته وکه بیا وی چې ډېر خلک را نه ولي دا شی ګور ډېر لګ دی او د الله پیغمبر خدای سره ټول خلک را ولي نو خیال کا وغلی غونډه وته وای چې یو کس دوه کار بکیږي ما چې ټیک ده مې جزر عالم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله علیه وسلم په خپل لګیاو کارې کو صحابم لګیاو او په مخ مبارک باندې د ولګي اثرات نیما ځان لکو وته مې ارزو کو د الله پیغمبر یو دومره غوندي کار بوشي چې تاسو او یو دوه درې کسو کار بوشي زما دعوت قبول کا ولته چې ټیک دا شو دا یو موړه پاغي وخته وي ټول راجم شي جابر صاحب روټا کړي نه زما خپل نظم کو ترتیب جدا موسیقي خو ځن الله پیغمبر چې سکی دي کې حکمت ته په موړه بیا وخته اعلان موږ ټول خلک را روان کړ ایماتوی چې کټوي بلا نه باندې کوي او روټه بم لا نه پخوي ما چې صحیح را روان شو ټول صحابه کرام 1500 کسان راوسه سبحان الله سو بیا وای چې دا نه چرته ير نشي اوسنه پرويزه قادیانه وای دا وګوره دا د ځان ته ګوري او د خپل جهنم ته چې آرامونه ډکه کړی دا د پیغمبر علی السلام خله مبارکه د پیغمبر علی السلام مبارکه دعا د پیغمبر علی السلام شان او دا د غلو ډېر ځان یو شانتي غړي دا څنګه کنه دا نو دا کالجان دا نوجوانان لکان او به علم مسلمانان چې د خردجال خبري اوري نو هغه امام بخاری سے په خبري کوي امام اعظم سے په خبري کوي ځکه خو نن په دوکه باندې د قران او حدیث لګنه او قران او حدیث ته مسلمان ډېر کم خلک کینی خلک ډېر مصروف دي نو بس صرف نوم د قران اوري نور پته نه لګي چې قران وایي کنه وایي بهرحال انزل السوک سان راوستل د خپل پیغمبر معجزه اور الحمدلله معجزه وای دي د چا عقل نه مني کرامت وای دي ته چې عقل نه مني چې عقل مني هغه ته ټیکنالوژي وای اسانس ته جدا چي کافرم کولای شي مسلمانم کولای شي معجزه وای دي چې عقل نه خلافي د ذهن نه خلافي د عقل رسایل ته نه کیږي بهرحال 1500 کسان راوستل وی حضرت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم زمون کور تر ادن نشو نه پاغه ورو کی لار مبارکی ټوکړي سبحان الله او اکټوي مونږه خو په نغری پای کې لګي لار مبارکی ټوکړي بس روټي تیار شو نو ایدا ترکاری پرتاوا ډوډۍ پرتاوا ار چاته به ته چولا او تقسیم ایدلا
دا 1500 صحابه کرام ټول ماړه شو سبحان الله په ماړه کې ډېر روټه خوړه دا ست صدقه وای ته صدقه نه کې کړ مونږ چې صدقه کوم نو لم بنه کې چې سوکو ورکو نو ورکو وکو غنغو نه نیت هم به سملا نه اخلاص دی الله را نصیب وای حضرت جابر صاحب وای چې دی 1500 کسان روټه خوړله هغه کې فاطم شو واپس هم کور ته راوړه سبحان الله دا د نبی علیہ السلام د لاړو برکت الله پاک دې موږ تاسو کې په صحیح معنا محبت رسول پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دنیا کې د چا مینه نو که عمل کې ډیر هم کمزوري صرف دا مینم یو عمل لدار چا کې نه پیدا کی عشق نبوي محبت رسول دا یو عمل دی د الله پیغمبر فرمایي دی په قیامت کې ما سره وي الله پاک دې موږ تاسو ته رفاقت نبوت نصیب کړي اللهم صل علی سید الخلق محمد و آله وسلم